سلامونه، زه حکمت الله بارک یم. تاسې زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ. موږ نن د کندهار ښار په ښایسته عینومینې ښارګوټي کې په تاسې باندې د باغ ساحه بي پاس دلته په تاسې باندې دغه ښایسته کور وینو چې ماشاءالله ډېر ښایسته کور دی. دغه پراخ سړکان دي. دلته تاسې راسئ دوستانو چې موږ په تاسې باندې دغه ښایسته کور په بشپړ ډول سره ووینو. چون یو څه کارونه یې پاته دي هغه کوي، لکه مثلا پرده یا مثلا د ځینو کټارو هندارې دي، هغه شیان پاته دي، هغه به انشاءالله دوی فرش پاته دی. او دا کور چې دی دوه دانې غټ غټ ګیټونه لري، دوې کوچنۍ دروازې لري چې یو هغه دی او یو هم دغه دی چې په اصلي چادر کې جوړې کړي دي. نو انشاءالله ولاړ به سو چې دا کور ښه بشپړه سنګکاري ورته کړې ده چې د نمو د هر څه څخه خلاص کور دی ماشاءالله. که تاسې غواړئ چې دا کور رانیسئ یا غواړئ چې د دې کور مالکین سئ، تاسې کولی سئ چې پر 08045 شمیره باندې تماس ونیسئ او دغه ښایسته کور. زه به د سرای قیمت هم ورته وایم. قیمت اوس مو ورته وایم. نی ورته وایم؟ راځه. نو اوس ځو. دا کور دننه برخه در باندې وینو، شرار یې ډېر زیات دی چې دا د څه شرار دی ماشاءالله. او ماشاءالله ماشاءالله فواره ماشاءالله چې دا کور ته دننه راسي له به ګل هوسې کوئ ماشاءالله. ښایسته غټ چمنۍ او ښایسته فواره چې دوی ورته جوړه کړې ده. یو څه کارونه پټان صاحب یو څه کارونه یې پاته دي، هغه مثلا لکه هندارې وې، مثلا فرش و الماریانې وې، نه مثلا د تشنابو الماریانې وې، هغه شیان هم ټول ورته کوي مطلب. بله. او دا د HR کنسټرکشن د خوا څخه دا کور جوړ شوی دی، یعنی په پوره بشپړ ډول انجینري سره. مطلب په دې کې هیڅ کم داسې څه نشته چې هغه مثلا یا یو نقطه ولري یا کم یو خراب شي. نو داسې یو نقشه ما تر اوسه پورې نه ولیدله. کلکینې وګوره په بغل کې څونه ښایسته جوړ کړی دی. بالکل ډېر ښایسته جوړ کړی، ډېر ښایسته کور دی. داسې د یوې پاچاهي کور دی دوستانو. په څو متره کې و؟ تقریبا دا کور دوستانو په 590 متره مربع کې جوړ کور دی چې 3 منزله دی. په 3 منزل په هر منزل کې 3 اتاقونه دي او هر اتاق تشناب لري. ترڅنګ یې دوستانو یو پراخ سرای لري چې په سرای کې تقریبا د 8 څخه تر 9 پورې موټران ځایږي. خپل نل لري، برمه لري. نو موږ به نن کوشش وکړو چې دا کور په تاسې باندې په ډېر اعلی درجه سره ووینو. برق څونه لري؟ برق یې هم درته وایم دننه به اوس. نو راځئ راسره مل واوسئ، خبرې مې ډېرې نه سي. اول به ولاړ سو زرخانیې ته یا هم اول منزل ته. څنګه پټانه؟ بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ځای تورې هندارې راوړي ورته. بله و. دغه تورې هندارې دوستان وره چې ښه پیشني داسې، او دغه دروازې چې دي دا ایرانۍ دي، هغه اوریجنل ایرانۍ دي. داسې کلکې جوړې کړي دي، ښه محافظتي جوړې دي. نو را به سو لاندې چې مطلب دا یو انجینر پر خپل طبیعت جوړ کړی دی. دا یعنی انجینر دی، خپل کار یې پکښې کړی دی، نقشه یې خپل پر طبیعت دا ښایسته جوړه کړې. دا میرانۍ دروازه سوله. بله. لومړی به دلته راسي دوستانو، دلته برق ورته جوړ کړی دی. دغه تقریبا 10 کیلو واټه د سولر برق یا هم د لمر برق ورته برابر کړی. لیتیم بیټرۍ یاره دوا دې څه نو خوند خو ته پکې موږ خو مازې ګرځو. دا وګورئ سیسټم یې ورته جوړ کړی دی. د کور څخه جلا ډېر ښایسته او ښه دغه اصطلاح د برق کار ټول منظم. اوس به ځو د خیره سره لومړی زرخانه یا هم حال به په تاسې باندې د زرخانې ووینو. څونه پراخ، ډېر ښایسته، بیخي ښایسته پټانه. ځه ویې لګه ماشاءالله. دا دی دا د زرخانې یا هم حال هغه څه ورته وایي خو ووایي خو د حال هغه د برانډه مه ژاړه ننی دی. حال چې دی دوستانو 10 په 5.5 کې جوړ دی. 10 په 5.5 کې حال دی. نو تاسې وینئ ماشاءالله ډېر پراخ او ډېر ښایسته سیلینګ یې ورته کړی دی حال ته چې بیخي ډېر جالبه او ښایسته. چې په دې لومړی منزل کې تقریبا 3 اتاق دي، هر اتاق خپل تشناب لري. یو بلکونې مرته جوړه کړې ده. څه شي؟ بلکونې. بله دهلیز ووایه. دهلیز تاسې ولې بلکونې وایه؟ سمه ده دهلیز. دغه ښایسته ډیکوریشن یې ورته کړی دي دوستانو. تاسې وینئ ماشاءالله ډېر ښایسته داسې خوندور کار یې پکښې کړي دي. وروسته به ولاړ سو دغه لومړی اتاق ته چې دا ډېر ښایسته پراخ اتاق دی. د اتاقو متراجونه یې
دوستانو نه دي رامعلوم داسې یو دم رالو دلته سره غرمه جوړه سوه هلته ګورو ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښایسته بیخي ښایسته جوړ کړي دي دا ګروپان ماته ډېر جالب معلومیږي دا ډېر ښایسته ډیکوریشن یې ورته کړي دي پټان صاحب دا تشناب بله یو څه نه څه کارونه یې پاته دي دوستانو هغه به انشاءالله بیا بشپړ کړي بیا یې تاسې ته سپاري د فرش و پرده دا ګرد د ترکیې درته اچوي جوړېږي به یې درکوي په لاس دا یې تشناب سو خپل چې پراخ تشناب دی او هغه د ښوي ټول سیسټمونه یې برابر دي د تشناب ده نو فوارې شورا دې تر دې ځایه رارسېږي نو دا خو دغسې فواره ده دلته دوستانو راځو بل اطاق ته ښه دغسې پټان صاحب کارونه کوه شابوش دغه مخامخ اطاق سو دغه اشپزخانه دغه وروسته ورته راځو لومړی غواړو چې په تاسې باندې یو اطاقونه ووینو لایټینګ ولګو جان بټان خو زما زړګی دی دې خواته راسه خوند خو ته پکې بټان زموږ مشره دا بیا ګوره بله کم کلر ورکړی دی داسې نه خودي نه خودي کلر او تر ټولو ښه ایسي ده فکر چې دی داسې روښانه دی دا داسې د راجایي ماډل نه نو ډېر ښایسته جوړ کړي دي دوستانو په دا کور باندې واقعا زحمت ایستلی او د دې څه دی د کوټې کار هم اخیستلی شي بله و دلته یې لاره لري که لاره لره دا چې دوستانو یو بل شی ده ونه چې ټوله کاشي او سنګکاري هېڅ کم د زیم دغه به نه وي زیم زیم که نم دا الارم ده دا الارم تللی ده دا کوټ د سرای نسته تللی ده د سرای نسته دغه لاره وګورئ دوستانو دلته ګورل بیرجې په داسې نو هغه وګورئ کوچنۍ دروازه داسې دا کوټې ته راغلې ده مثلا چې تاسې بند کړئ هلته بیا کولی شئ چې دلته د کوټې دروازه ده تاسې کولی شئ چې بیا استفاده ورڅخه وکړئ دا ګورئ هلته بیا تشناب هم دی دغه لاره تشناب ته هم تللی و بېرته دا دې رالو اطاق ته ماشاءالله ډېر ښایسته ډېر ژر دا زموږ هېواد دی زموږ هېواد څخه ډېر ژر ماشاءالله دغه د المارۍ دپاره پټانه او تر ټولو یو ښه خوبایي اوس ماته دا معلومېږي یا ښه خوند راکوي ګوره د تشنابو کې یو نوی سیسټم راغلی دی لکه د هندارو ته د هندارې سیسټم دی هغه خو لا ښه خبره دلته داسې ښه پراخ ځای ته جوړ کړی دي دلته المارۍ د المارۍ د ډېر ښایسته جوړ کړي دي د المارۍ سیسټم دپاره اول دروازې هم واقعا زما خوښې سوې بل ځای به دې نه وې لیدلي یا نه مې وې لیدلي واقعا مې خوښې سوې او دا ماشاءالله مې د دروازو د دې شان سره ویلي ډېر دوستان د شان سره مه وایه وایي موږ دغه ځای مثلا دغه ګورئ دغه ساحه یې دونه پراخ ورته جوړ کړی د المارۍ دپاره دونه پراخه ساحه که دا په تشناب ګټ کې څونه پراخ بس بلکل تشناب خپله اوس پراخ دی بلې و تاسې وګورئ دوستانو بلې ډېر ښایسته نو دا به یو بختور چې دا کور یې په نصیب سي پټانه بلکل ولې دونه تاریک دی دا ګروپان موږ لګولی و داسې رڼا وه دوه اتاقه هغه درېیم اتاق دی درېیم اتاق سو درېیم اتاق ته به هم راسو چې ماشاءالله ډېر ښایسته یې جوړ کړي دي دا کور واقعا ډېر د لیدلو وړ دا بیا وګوره دا څنګه سیلینګ لپې وایي پټانه وایي اوس چې واړه یې مینول موټ ته بیا راړی هره بیا کټ اخلو وبوځو نو دغه سو دا درېیم اتاق سو درېیم اتاق سو چې ښه پراخ یې جوړ کړي دي دا د درېیم اتاق دلته درېیم اتاق تشناب دی څونه روښانه او داسې نه چې ستاسې دوستانو دغه فکر دغه سته دا لپې وي مینول موټ ته چې واړی بیا نه وي دا لایټونه په خپل لاس باندې بیا جوړی او دلته هم د المارۍ دپاره یا ډرس چش ورته وایي کیبن دی که چش دی ډرس المارۍ دغه تشناب سیسټم سو مه ګروپان بندوه لګوه لکه څومره کمه کېږي په دې هم دا او انګلیش کموټ هم ورته راوړي دي فکر کوم نصب کړی نه دي که څنګه خو خیر موږ به راسو بېرته اشپزخانه یا هم دغه ځای به ووینو اوبو شرارې بیا دغه یې ورته په بشپړ ډول کاشي او جوړ کړی دی دوستانو په دې خاطر چې بیا دلته ځینې دوستان دي مثلا غواړي چې داسې په ګلواسي ځایو کښېني ښه ګلانیانې هم ورته ایښي دي بله دا کوچنه که برنډه سوله صحیح هغه د کولر ځای دی کولرانو ځایونه یې مور کړي دي دلته وګورئ د دې اتاق د کولر ځای دلته دی ماشاءالله د اول منزل دغه یوازې اشپزخانه پراته ده
چې دوی باندې سیستمونه استفاده شي هغه څنګه یې وکړل دغه د اشپزخانې هغه ترتیب سو چې دوی ښایسته معیاري نقشې ورته جوړه کړې ده دلته دا هغه لوښي چې پرېږدي به په دغه کې ایږدي موږ یعنې دا کورو ته چې ځو دا په تاسې باندې دانه دانه هر شی وینو تر سره یې نه تېروو موږ نه غواړو چې یو کار تر سر تېر وکړو او هیله ده چې نن سبا دغه سیسټمونه خراب نه سي نن خبرېږم وایي یو رقم بل رقم خلک پروګرامونه جوړوي کشش هغه زما ستا ما تا طبیعت نه په خرابه موږ لیدونکو ته معلوم سوي چې څنګه نو اوس زه دوه منزل ته دغه څخه مخکې تاسې زموږ سره اوسئ موږ یوه لنډه دمه اخلو لنډه دمه اخلو بیا هم راګرځو زموږ هېواد ته تاسو یې مه اړوئ زموږ هېواد بازم خوش آمدین دوستای عزیز مختزو لوړ خیژو دوستای عزیز خدای دې وکړي چې دا مو خوښ شوي دوهم منزل ته خیژو چې د دې هم دغه د هندارو کارونه پاته دي دا داسې و چې دوی تورې هندارې راغوښتي دي هغه نه دي رارسېدلي یو ډول تورې هندارې دي هغه دغه کوي دا هم همداسې ماشاءالله ډېر ښایسته ماشاءالله ډېر ښایسته پټان صاحب دا ځان ته روښانتیا لري نه بله همداسې ما فکر کوم ښه پاتې ورته کړي دي ماشاءالله یا دا څه که یاره ډېر ښایسته هغه دی کړي دي دا هم تقریبا دا حال تقریبا 10 په 5.5 متره کې دی تاسې وګورئ ډېر پراخ دی او دلته دا یو ځای کړی دی دا یو ځای کړی دی چې دا اشپزخانه نه وي چې سره جلا سي یو اتاق او اشپزخانه یې جلا کړي دي په دې خاطر چې نیکي تغیرات باید په دوه منزل کې وویني خلک دوستان یې وویني دلته مثلا نارینه ناست دی بنډارو مجلس کې اشپزخانه به ښه جلا یې خویند به خپل کار کوي نه دا هم یو ډول استراحت ښه په ډاډه زړه باندې نو تغیرات باید په هر منزل کې بېلابېل وي رښتیا هم نو دغه هم ډېر ښایسته سیلینګ ورته کړی دي تاسې وګورئ زحمت یې ورسره ایستلی هغه د بخارۍ ځای دی د بخارۍ د اور د بخارۍ تاسې وګورئ ډېر زحمت یې ورسره ایستلی دي یعنی بس نوش جان دي سي الله دې خیر ورکړي دغسې مسلکي کسان چې په ټولنه کې ډېر سي چې مثلا داسې آبادۍ کوي داسې ښه ښه کارونه کوي دونه معیاري کارونه کوي ما ته واقعا بیخي ډېر خوند راکوي او ډېر ښه ایسي دا بلکل دا وګورئ دوستانو دغه یې حال دی په دا حال کې موږ داسې روان یو وګورئ ډېر ښایسته حال یې جوړ کړی دی په حال کې دلته هم همداسې درې اتاقه دي لومړی به راسو دغه اتاق ته چې دلته هغه د دې ځای ساتونکی یا محافظ چې دی هغه اوسېږي او دا خو مو در باندې دلته هم تشناب شته دلته تشناب دی داسې وګورئ داسې نه چې اتاقونه یې تشنابونه نه لري دا د دې اتاق تشناب سو دا د ډرېس دغه دی دلته المارۍ ورته ایږدي کارونه یو څه پاته دي هغه بشپړ کوي اوه بلکل یې بشپړ کوي و هغه بشپړ کوي دې ته کلپه کلي په لاس ورکوي د خیر کلپه یې ورکوي کلپې به کلي په لاس ورکړي ښه ما چل کلپې کې بالا یې ورکړی دا دلته بل اتاق سو دا اتاق هم وګورو دلته یې هم وګورئ دوستان لایټونه ایښي دي خو کارونه یې بشپړ شوي دي هغه مشکل نه لري دا دی اوهو دا خو نو بیا ځان ته اتاق سو دا یې سیلینګونه یې تاسې وګورئ نن سبا دا سیلینګونه هم ډېر په موډ دغه کې دي ښه دا فکر کوم دا به وروستوی سم وي کې شاید دې هم نه ورته فکر یا مثلا د بیټرۍ برق شاید دغه یې ده نه دا خو نو ډېر برق غواړي دا خو خیر هغه به ورسم کړي دلته یې ښه پراخ پي وي سي کلکینان هغه اوریجنل یو رقم کلکینان دي پټانه وایي هغه د وخت په تېرېدو سره ژړ سي اما دوی هغه اوریجنل کلکینان ورته جوړ کړي چې د دې ځای څخه د باندې ویو هم تاسې لیدلی سئ معلومیږي دا وګورئ د باندې ویو دي د باندې نظاره یعنې تاسې د دې ځای څخه په بشپړ ډول سره لیدلی سئ دلته هم ګورئ دا هندارو کارونه یې پاتې دي لکه مخکې چې موږ تاسې ته دا یې ورنګ کړي دي ورته اماده کړي دي هلته یې تشناب سو دغه تشناب سو انګلیش کموډ دی انګلیش کموډ او بل کموډ یې دواړه ساده یو رقم ورته ایښي دي هندارې بیا دغه دی دغه هم لري لاک فنګر لاک فنګر لاک دا دی دا معلوم نه نو دا چې ښه منظم یې جوړ کړي دي دا به بند کړو ښه دا بل موډ ته واوښتي ښه دا ژبه هندارې دی لکه ساعت خو هو
ګورې دا شکار کړی وي اوس به ولاړ شو بل اتاق ته بل اتاق هم دلې دغه څخه در مخه به اشپزخانه در باندې ووینو دلته دې اشپزخانې بل جالبوال هم لري څه شي جالبوالی داسې بله لار لري ښه دا ولې دا په دې خاطر چې دې خواته ګوره بېرته د کوټې خواته وځي مېلمانه ته لنډه ډوډۍ ورته که نه آفرین داسې ورسه دلته اشپزخانه هم ده د ځینې جوړ کړي د کالو پرېوللو ځای هم دی د کالو پرېوللو ځای دی هغه دی دا بل څه د اشپزخانه ده چې یخچال وخچال پکښې ښه اشپزخانه دغه ده نو او دغه تشناب سو دلته یې تشناب دی دوستانو موږ نه سو رسېدلی دا ځینې د ښکلې دي رنګ کړي دي په دغه نو رابسو بل اتاق ته ډېر ښایسته یې جوړ کړی دي پټان صاحب واقعا هم ډېر زحمت یې ورسره ایستلی دا مو ګورئ ښه پراخ کلکینان لري دا خوا کې هم کلکین دی هلته هم کلکین سو پلاس جیب مچ څه وایي بیا تشناب سو ساده تشناب دی انګلیش کموډ نه دی انګلیش کموډ یو دانه د صورت دپاره په خونې کې ورته جوړ کړی دي مخته ځو هلته ځو ښه اوس ځو نو د خیره سره دلته هم دا سلینګ ورته کړی داسې دغه پکښې راوستلی دی ته پارک بله دا وګوره د زینو کوم لایټونه وګوره دا وګوره ګوم لایټونه یې ورته کار کړي دي دوستانو چې څوک زغوار نسي ونه لوېږي هو د شپې بیا دا ډېر معلومېږي او د شپې وایي دونه ښایسته معلومېږي دا لایټینګ یې ټول شاوخوا کور یو ډول لایټینګ لري دا وګوره دلته یې لا کلکینار تېر شي جالبه ده دا د ورځې بره څوک ویني نه اکثره خلک د مور پیشن په کیسه کې اما دې دا د پیشن کار ته کړی دی دا ځای څخه د سرای ټوله ویو معلومېږي جالبه ده ځای نرخ ورته وایه او ورور نرخ مو ورته وایه دا بیا ګورئ دا بیا بل څه د دې بیا ډیزاین کې راړولی دی راړولی دی رښتیا ډېر ښایسته دغه لایټونه دغه سره ډېر ښه میچ راځي بلکل دا هم لاس و پنځه نیم کې دی هغسې جوړ دی درې اتاقه دا لري دا بیا خوبایي یې دا ده ښه خاصیت یې دا ده چې دلته دوی یو کوچنک بالکوني هم دلته یو د ناستې ځای چې مثلا ستاسې غواړي طبیعت مو دلته یو ګیلاس دغه راواخلئ کوچ چوکۍ کښېږدي ښه طبیعت راسته کې طبیعت راسته کې د دغه ځای دا ویو ګوري مثلا ښه کافي ورته پرته یا شیدې مثلا باران اوري ډېره ښایسته معلومېږي او دا د سرای ناست وینئ نه طبیعت راسته کوي ته په واره چا لاندې دلته یې دوه دانې دغه یې بلبلان ولاړ یې ورته په ځای کې بیا یو دانه وروره طوطي میټونه یو دانه مانه کرک یې وایي کرک نه ټک پړک ټک پړک ګوره دغه مچ درته ویله تاجا وینې کوم لایټونه دلته کوم لایټونه پکښې کار کړي دي دا دا به د شپې څومره ښایسته معلومېږي کوم لایټونه یې په کور کې کار کړي دي ډېر ښایسته رنګ یې مور کړي دي نو ډېر ښایسته کور هر کور چې دی بار کې ولته سیسټم لري چې بند سي لاس نه دا منزل دا جلا جلا بلکل دا بل اتاق سو دا اتاق ته ښه دا اتاق ته به راسو ښه پراخ اتاقونه یې دي بلکل ډېر ښه دې ته هم شل مرګ شته دا دغه اتاق سو کارنل آفرین اول ته یې د وینې هغه د کولر دپاره ده دا عاجز ته زموږ مشر یې زه بیا مشر نه یم الله غاښه راولګوي یاره په والله پټانه مه کوه داسې قرآن لکه زموږ مشر یې خو مشر یې یاره څه عجبه چې بلاس باندې په کور نه کې بیداره سي مه لګوه دا غاښونه نه کې بیداره سي بله ورځ زه څنګه په هغه دغه وبېرولم په ویش کې په ویش کې د پاور بینک څنګه وبېرو چې لاندې کوي داسې دروازه د باندې دروازه دا خوش دې کړم یقینه د تلویزیون لپاره هم سیسټم جوړولی سي دلته دا یې خوش دې کړم مه کوه والله دا سیسټم مه کوه پټان وایي دا اتاق کې بیا دلته کلکین ورکړی دي د سرای ویو معلوم سي یو کلکین یې ولته دی او یو هم ولته دی دا څونه ښه د کولر ځای مو هغه دی او هرې خونه کې د بخاري د نل ځای مو ورکړی دی د بټو بخاري دوستانو کوم کورونه چې موږ در ښکاره کوو
زموږ هدف دا دی چې تاسې یو ښه کور پیدا کړئ د یو ښه کور خاوندان سئ په دې کې زموږ هېڅ کومه ګټه نشته زموږ یو کنټینټ دی د اخلاص دا موږ ته ښه خوند په دې هم راکوي چې مثلا په خپل ښارګوټ کې هم داسې نوي نوي کورونه جوړېږي داسې ډیزاینونه ځینې کسان وایي څونه پیسې به یې درکړي چې دا پروګرام مو جوړ کړي موږ ته هېچا زه موږ د چا څه نه غواړو وروره نه مو غوښتي دي نه غواړو دلته ګوره خپله کیره کول هغه به پروا نه کوي دا به بل تشناب دی خپله کیره کوله پروا نه کوي د شادۍ په ټایم دي وړه دا خو د یو چا د غي توپای دا واخله نو برات ورته یا زه نه غواړم هغه به پرزاینه ده بله پرزاینه به نه رده دلته هم دغه سیلینګ یې ورته کړي دي دا هم د دې ځای تشناب سو هغه بل اتاق دا تشناب سو وی اشپزخانه یو نه په خپله نو په دې دغه د غجې سیدي دغه د چی شي ډبره ده سنگ مرمر ده واو که یا د ساده په زوم یا ډبره ده بایی او رښتیا ښه خیر نو موږ دوستانو د چا څخه پیسې نه غواړو نه مو چاته تر اوسه ویلي چې موږ تاسو ته پروګرام جوړو د کور د تاسو پیسې موږ ته راکړي یا که هر چا خپله ځواني وه چې موږ ته یو ګفټ راکوي تحفه راکوي هغه یې راکوي موږ د چا څخه خواهش د پیسو نه دی کړي او نه هم کوو نو دغسې ترتیب سو دلته تشناب سو دغه تشناب سو بل نه په هر اتاق کې تشناب لري مطلب نه اتاق دي نه تشناب دي په هر منزل کې درې اتاق سوله پردې وراچي پرشنو وراچي دا ځای ټوله فرش او پرده او ټول سیستم درته برابري بام ته زو د خیره ګوري کوم لایټونه یې پکې ښکار کړي دا ځینو کې ډېر ښه ایسي دا دی تقریبا 1 متر تیغه ده 1 متر تیغه بام تور کړی ده دا دی ښایسته پی وی سی دروازه ده ښه منظم ده او دغه څنګه شمال میږي دغه د اوبو فکر کوم ذخیره ده د اوبو ذخیره امار کمپلیکس هم دغه امار او شو وایي یا به نه یې د اوبو ذخیره ده ګورئ دوستان د اوبو خوندې کړي چې لمر یې خراب نه کړي آفرین پیپکاري او ګرد شان دوې دانې د اوبو ذخیرې لري چې تقریبا 2 زره لیټره وي ډېرې دي ډېرې اوبه یاره 20 زره لیټر 10 زره لیټره خو وي دا اوس ته پلات 2 زره ور اوس په دونه دغه پسې ولاړه خیر خو نو انسان څخه اشتباه کړي دا چې شتي دغه د کولران دغه د کولر ډېر ښه پټن سر دا د اندارو سیسټم سو ګورې لکه تاسې چې خپله ګرځي د پایپو سیسټم یې دلته ورته راایستلی دي دا بخاري ده 10 دانې شمسیانې ورته ایښتي دغه دی دا بل د کولر خلاص وله د کولر دپاره یې دلته جوړ کړی زرخانې خو نو عمومي ایښي د بخاري ځایونه دي او کشان دي دغه د هندارې سیسټم سو یو پراخ بام ښایسته 1 متر تیغه ورته ولې دغه نو بیا ستاسې خوښه ده که تاسې تیغه لوړوئ هغه بیا ستاسې ترتیب دی چې تاسې کور رانیسئ بیا خپل پر طبیعت تیغې میغې ور لوړې کوي دغه بل د کولر ځای سو کولر دلته ایږدي بیا هغه د سیسټمونه برابرېږي نو زه به لاندې تاسې راسره مل اوسئ نو دوستانو په خیر راسئ بیا هم هیله ده چې خسته سوي به نه یاست موږ د کندهار ښار د عینو مینې په ښایسته ښارګوټي کې د باغ ساحه یا بي پاس دلته همدا شیبه قرار لرو چې موږ په تاسې باندې دغه ښایسته کور ولیدی چې 3 منزله و نه اتاقه نه تشنابونه یې درلودله بلکل یو اضافه تشناب هم اخواته درلود یو اضافه تشناب هم هلته د سرای په هغه پای کې سته نو هغه اضافه جوړ کړی دی چې ضرورت ځای دی نه خامخا دلته یې فواره وه ټول سیسټمونه یې تاسې ولیدل او یو بله ښه خبره خو لا دا ده چې دلته یې دوی د دروازې دپاره سکیورټي سیسټم جوړ کړی چې دا ستاسې په چې تاسې دلته راسئ یا میلمه یاست بره به دلته مخ ښکاره کوئ بره بیا خلاصېږي شاید دا ډېر ځای کې زوړ سیسټم خو دلته په دې کور کې دا سیسټم سته یا موجود دی د دې کور قیمت پټان صاحب ته ورته ووایه د دې کور قیمت چې دی $3,00,000 دی امریکایي ډالر فکر کوم یو لږ جوړ آمد هم لري نو دا تاسې ته فرش پرده الماریانې دا ټول دوی درته جوړوي بیا یې تاسې ته درکوي فقط زموږ هدف دا و چې دا په تاسې ووینو ماشاءالله ډېر ښایسته کور دی ډېر ښایسته نقشه ده ډېر ښایسته جوړ ډېر ښایسته ډیزاین سوی دی نو اوس بیا زه تاسې ته د واتساپ شمېره وم 0 0 0 11 08
000 14 دا د دوی شمیره ده چې زه دا د تاسو ته واتساپ د ته هغه واتساپ د تماس نیم ووایه د تماس شمیره یې 08045 990 دا د دوی د واتساپ شمیره ده زه به په انګلیش بله د تماس شمیره ده زه به په انګلیش درته وایم یو واري 078 000 1327 دا د دوی د واتساپ شمیره تاسو کولی شئ تماس سره ونیسئ دا کور رانیسي چې قیمت یې تقریبا 3 لکه امریکایي ډالره چې جورامات یو څه لري هغه بیا تاسو کولی شئ خبرې ورسره وکړئ ورسره جوړ راسئ تر بیا چې موږ ستاسې په خدمتونو کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ ښه وخت ښې چارې د الله په امان مننه چې زموږ هیواد ګورئ